السلام علیکم دوستانو، ښه راغلاست. نننۍ زموږ موضوع ده ګرامري موضوع او هغه ده ډېره لنډه چې اکثریت په جملو کې لیکل شوي وي او په کاریږي، خو زیاتره دوستان پې نه پوهیږي چې دا آ کوم ځای کې کار کو، ان کوم ځای کې کار کو او د کوم ځای کې کار کو. آ یعنی ا او ا ان یعنی ان. نو دا چې دې ته وایي انګلیش لینګویج آرټیکلز یا آرټیکلز ورته هم ویل کېږي. صرف a and an are used in front of singular noun, a person, animal or thing which is not specific. Yani a or an are used استعمالیږي in front of په مخه کې د singular مفرد یعنی singular مفرد noun اسم لکه a person یعنی د شخص مونږ انسانان هر څوک چې animal زناور or thing یعنی د یو څیز یعنی د شخص نوم یې که د هغه زناور نوم وي او که هغه د یو څیز نوم وي which is not specific کوم یو چې مشخص نه وي یعنی معلوم نه وي. لنډه دا چې ا او ان چې دی مونږ د غیر مشخص اسم مخې له کاروو. صحیح ده. د ټولو وړاندې به مونږه ان باندې رڼا واچو او دا به مونږ ووایو. If a noun starts with a vowel sound, A, E, I, O, U, an comes before a noun. Yani, if a noun کچیرته یو اسم starts شروع کیږي with a vowel sound د واول غږ سره. واول غږ کم یو دی؟ د انګلیسي الفابet یعنی حروفو کې 15 دانې داسې ټکي دي چې هغې ته واول ساوند ویل کیږي. صحیح ده. چې هغه غږ لرونکي یا آواز لرونکي ورته ویل کیږي، حروف ورته ویل کیږي. هغه A, E, I, O, U دي. یعنی که چیرته یو اسم د دې نه سټارټ شو د واول ساوندز نه، اولنی حرف دا دا A, I, O, U دي کې هر یو کوو، نو ان کمز یعنی ان کمز ان به راځي before a noun مخکې د اسم نه. لنډه ده یعنی که چیرته یو اسم له A, I, O, U څخه شروع شي نو مخې ته یې ان کاروو. صحیح ده. اوس پې پوه شوئ. لکه مثال an egg یو هګۍ، an orange یو مالټه، an umbrella یو چترۍ، an apple یو مڼه، an ice cream یو آیس کریم. نو دا وو د واول چې کوم حروفونه شروع کیږي لومړني ادا دي چې دي واول دي. صحیح ده. ګوره ای هم واول دی، اورنج کې دا او او یا امبریلا کې یو او اپل کې دا ا او آیس کریم کې دا ای. د دې ټول سره موږ ا نشو لګولی. ا ایګ، ا اورنج، ا امبریلا، ا اپل، ا آیس کریم. ګوره دا غلط راغلی. سره به ان لګو. ان ایګ، ان اورنج، ان امبریلا، ان اپل، ان آیس کریم. صحیح شو. نو دا وو د واول سره دغه ان لګول. چې کله مو واول اول ټک سر کې راغلو نو تاسو باید چې دغه ولګوئ، ان ولګوئ. ښه دوستانو، اوس به چې دی ا یعنی ا دا به ګورو چې دا اوس څرنګه او کوم ځای کې کاریږي. دا ا چې دی دا هم هماغسې are used in front of singular noun یعنی person thing place یعنی د موږ د غیر مشخص اسم مخې له کارو. صحیح ده. خو ا چې دی بیل رولز لري. یعنی if a noun starts with a consonant sound B, C, D, F, G, H, J, K, etc. etc. yani a come before the noun. yani if a noun starts کچیرته یو اسم noun starts شروع کیږي with a consonant sound with سره د consonant sound یعنی consonant आवाज سره غږ سره consonant غږ کم یو دی B, C, D, F, G, K, G دا چې دی د دې نه دا etc چې دی etc یعنی همداسې نور هغه 15 واول چې موږ مخکې وویلي A, I, O, U, E دا چې کوم هغه واول د دې هغې نه بغیر په ای بي سي کې چې نور څومره حروف راځي هغه ټول کانسوننټ دي. یعنی که دې ټولو کې نور هغه اسم د هر یو نه شروع شو نو موږ ورته څه لګو؟ ای به ورسره لګو. صحیح شو. یعنی لاندې اوس ته وګورئ پښتو کې ما لیکلي دي که چیرته یو اسم د بي سي ډي اف جے او ایچ جي کې یعنی ایټسټرا نو داسې نور څخه شروع شي نو اسم څخه مخکې به ا کاروو. لکه
a cat یو پیشو، a bird یو مرغه، مرغۍ ته bird ویل کېږي صحیح ده. a child یو ماشوم، a doctor یو ډاکټر، a tree یو ونه. نو تاسو په دې پوه شئ چې ا چې دی موږ د کانسننټ وویل سره لګو چې کله د کانسننټ نه یو حروف د کانسننټ نه شروع شوی وي یو اسم نو موږ به سره ا لګو صحیح ده. a book, a tree, a man, a woman. نو دا چې دی موږ به دې سره لګو او که چیرته د وویل نه شروع شوی وي پنځه حروف چې کوم موږ ذکر کړل که د هغې نه او اسم شروع شوی نو باید موږ سره انو لګو. صحیح شو. دا د دې منځ کې فرق یعنی او دا موږ د مفرد اسمونو سره لګو جمع سره نه، مفرد د اسم سره او کم چې نشمیرودونکي لکه ورجی اوبه او داسې شیونه چې کوم نشمارل کېږي باید موږ د دې سره ونه لګو او نه ورسره لګول کېږي. لکه موږ نشو ویلی ا واټر یو اوبه موږ نشو ویلی صحیح ده. ا اصل مطلب یعنی یو، مقصد یې همدا دی چې یو ته اشاره کوي صحیح ده. نو موږ به هیڅ کلم دا د جمع سره نه لګو او نه به د شمیرودونکو اسمونو سره لګو، دا به صرف او صرف سنګولر اسمونو سره لګو کوم چې مفرد وي. د ا او ان ذکر خو مونږ وکړو. اوس چې دی مونږ د یعنی د مونږ څه وخت کارولی شو. We use the in front of all nouns, singular, plural, countable or uncountable, to describe someone or something, specific or unique. معنی we use مونږ کارو دا چې دی in front of په مخه کې ده all nouns د ټولو اسمونو، singular کاغه مفرد وي، plural کاغه جمع وي، countable کاغه شمیرودونکي وي or یا uncountable نشمیرودونکي وي. to describe چې بیان کړي someone یو څوک or something یا یو څه، specific مشخص or unique یا unique انتیکا یعنی چې مشخص ځان ته وي، خاص unique یعنی خاص. ان مقصد دا مونږ د ټولو اسمونو مخې له کارو، مفرد وي، جمع وي، شمیرودونکي یا نشمیرودونکي چې مونږ لا بیان کړي مشخص او نایاب یعنی نایاب نوي شي ته ویل کېږي. صحیح شو. یعنی موږ دا چې د هر قسم نوم مخې ته کارول که هغه جمع وي که هغه مفرد وي که هغه اسم وي که هغه هر شی وي کاونټیبل وي که نن کاونټیبل وي. صحیح شو. لکه مثال د ایر یعنی هوا، د ریډ فلاور سور ګل مشخص دی، دا سور رنګ سور دی دا مشخص دی سور ګل. د انګلیش بک انګلیسي کتاب، د ارث زمکه او بخیل ته دوه ځل ارث راغلی دی دا راغلی یعنی د ارث زمکه. نو تاسو به پوه شوي ان شاء الله په دې باندې. اوس لکه مثال که زویم ا فلاور لکه دلته ما ذکر کړی د ریډ فلاور، نو دلته که زه ویم چې ا فلاور یعنی یو ګل، هم معلوم نه دی چې څه رقم ګل دی. که زه ویم ا بوک هغه هم صحیح راځي، ا بوک یو کتاب، معلوم نه دی کوم کتاب. خو دلته چې اوس ویم چې د انګلیش بک یعنی دا انګلیسي کتاب دی، نو دلته مشخص شوی ځکه ما سره دا کار کړی دی. د ریډ فلاور سور ګل، دلته اوس ګل سور دی نو ځکه سره ما دا کار کړی دی. مشخص چې نه نو تاسو کولی شئ او سره کار کوي کني دا اکثریت استعمالیږي. نو دا و د نن ورځې درس چې دلته آرټیکلز ویل کېږي. امید کوم تاسو پوه شوي یې او که تاسو سره ذهن کې داسې نور څه مثالونه وي نو تاسو کولی شئ چې لاندې ما ته ولیکئ، زه به انشاءالله ډېر خوشحاله شم په دې باندې.